بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان اسلامي امارت ستره محکمه د اسلامي شریعت او نافذه قوانینو په رڼا کې د هیوادوالو د شرعي او قانوني حقوقو د تأمین او د عدالت د ټینګښت په برخه کې خپل مسؤلیتونه ترسره کوي. په همدې لړ کې د ښځینه حقونو ته رسیدنه، د هغوی د شرعي حقونو تثبیت او د هغو د ترلاسه کولو لپاره زمینه برابرول د قضایي نظام له مهمو مسؤلیتونو څخه ګڼل کېږي. د تیرو 5 کلونو د ترسره شوي قضایي اجرااتو او موجودو احصایوي معلوماتو له مخې د ښځینه د میراث، ملکیت، نفقې، اسنادو او نورو شرعي او قانوني حقوقو په برخه کې ګڼو قضیو ته رسیدنه شوې ده. د ښځینه د حقونو د تأمین په دې بهیر کې د هغوی د میراث او ملکیت اړوند 12976 قضیو ته رسیدنه شوې، چې په دغو قضیو کې د ښځینه د میراث، ملکیت او اړوندو حقونو موضوعات د اسنادو او شواهدو له ارزونې وروسته د اسلامي شریعت او نافذه قوانینو له مخې څیړل شوي او رسیدنه ورته شوې ده. همدارنګه د ښځینه د میراث اړوند قضیو د معلوماتو د راټولولو او ثبت په برخه کې 19 موارد تر کار او رسیدنې لاندې نیول شوي دي. د دې بهیر موخه دا ده چې د ښځینه د میراث اړوند موضوعات په منظم ډول ثبت شي، وڅیړل شي او د حق د تثبیت لپاره لازم قضایي اقدامات ترسره شي. د ښځینه د ملکیت د ثبت، تثبیت او اړوندو اسنادو د تایید په برخه کې هم د پام وړ قضایي اجراات ترسره شوي دي. په دې برخه کې 8750 مواردو ته رسیدنه شوې ده. دغه اجراات د دې لپاره ترسره شوي چې ښځینه د خپلو مشروع ملکیتونو او اړوندو اسنادو له حق څخه برخمنې شي او د هغوی د ملکیت د تثبیت په وړاندې موجودې ستونزې د اسلامي شریعت له لارې حل و فصل شي. ورسره د ښځینه د میراث او ملکیت د اسنادو د پروسس او اړوندو قضایي اجرااتو په برخه کې 22903 موارد هم ثبت شوي دي. په دې توګه د ښځینه د ملکیت او میراث اړوند اسنادو ته د رسیدنې، د هغو د ارزونې او د حقونو د تثبیت په برخه کې یو منظم قضایي بهیر ترسره شوی دی. د ښځینه د نفقې او نورو اړوندو حقونو موضوع هم د محاکمو له پامه نه ده غورځول شوې. د موجودو احصایوي معلوماتو له مخې په دې برخه کې 8904 مواردو ته رسیدنه شوې ده، څو هغه ښځینه چې د شرعي او قانوني نفقې یا نورو ثابتو حقوقو مستحق وي خپل حق ترلاسه کړي. میراث، ملکیت، مهر، نفقه او نور هغه شرعي حقوق چې اسلامي شریعت ښځینه ته ورکړي د هغوی ثابت حقوق دي او د دغو حقونو د تأمین په برخه کې هیڅ ډول بېفهمي د منلو وړ نه ده. له همدې امله سترې محکمې اړوندې ټولې محکمې مکلفې ګرځولي او ورته لازمي هدایت کړی ده چې د ښځینه قضیې په دقت، بېطرفۍ او د اسلامي شریعت او نافذه قوانینو له مخې سمې وڅیړي او رسیدنه ورته وکړي. د یادونې وړ ده چې د تیرو 5 کلونو په اوږدو کې په ټول ملک کې د سترې محکمې اړوندو ټولو محکمو 18819 قضیې د ښځینه اړوند حقونو ته رسیدنه کړې ده. دا ترسره شوي قضایي هڅې او اجراات د لا ښه کیفیت او بهبود په واضحه توګه څرګندونه کوي. دا شمیر نه یوازې یو احصایوي رقم دی، بلکې د هغو ښځینه د حقونو د تأمین استازیتوب کوي چې د قضایي مراجعو له لارې د خپلو شرعي او قانوني حقونو د ترلاسه کولو غوښتنه کړې او د اسنادو او شواهدو له مخې حقونو تثبیت شوي دي. ستره محکمه بیا هم ټینګار کوي چې د عدالت په تله کې د هر وګړي په خپل ځای کې لوړ ارزښت لري. د ښځینه د حقونو د تأمین په برخه کې به هم د اسلامي شریعت او د نافذه قوانینو پر بنسټ قضایي رسیدنه دوام ولري، ترڅو هر مستحق کس ته خپل شرعي او قانوني حق ورسیږي او د ظلم، ناروا محرومیت او د حق د ضایع کېدو مخه ونیول شي.